د عبدالرحمن بابا د نصیحت او عبرت نه ډک یو څو اشعار در سره شیر کوم. راځئ واورئ او شیر یې کوي. عبدالرحمن بابا فرمایي وی ژوندي کاندي د دنیا کاروبارونه او پمړو پرې وتل د خاورو انبارونه. د یوې ونې له خاخه پیدا کیږي په چمن کې هم ګلونه هم خارونه. او هومره خلق هر ورځ له دنیا درومي چې نه په چا حساب شي نه شمارونه. نو یو وار دی په هر چا باندې تیریږي همیشه به په چا نه وي دا وارونه. او بل ځای عبدالرحمن بابا فرمایي وی که یوه جودانه عیب ویني په بل کې هغه یو جودانه عیب به یې لوی غر کړي. او وی چې مدام د بل و عیب ورته نظر کړي نو یې خدای له خپله عیبه ولې نه خبر کړي. او وی که د خپله ګناه لویه لکه غر وي په هیله به غر د مچ وزر کړي. او وی که څوک تله د انصاف درته په لاس کا خپل ټټو او د بل اس به برابر کړي. لکه څوک تر مکې لاړ شي بیا ترې راشي د دنیا د پاره هسې لوی سفر کړي. او وی و بدخوا ورته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړي. او وی چې د خدای له معرفته خبر نشوم معلومیږي چې یا دیو یم یا دواب یم. او وی که صورت مې د سړي دی زه یې څه کړم په معنی کې د چارپایو په حساب یم. او وی لکه بوت چې په روڼو سترګو د وي هسې زه په بیدارۍ کې وړی خواب یم. عبدالرحمن بابا فرمایي وی په ورځ ناست یې بې مطلبه په شپه خوب کړې بې ادبه. او لاس دې وختو له دواړو هم له روزه هم له شبه. او نه دلې شوې نه اورې شوې تر منځ ډوب شوې مذبذبه. او عبادت دې په ریا شو په مذهب کې بد مذهبه. او وی ته اوده ور باندې سور یې اس دیون که بې جلبه. عبدالرحمن بابا فرمایي وی په ځوانۍ کې بد دماغه بد ګمان یې چې پیري در باندې درشي بیا ناتوان یې. او که په دا د زړه ښه کېږي دا خو نشته چې به هم تر ډېره ژوې هم به ځوان یې. او هسې رنګ دی و هغه جهان ته شا کړه گویا تل به مستقیم په دا جهان یې. او هومره سر دی و خپل خدای ورته ټیټ نه دی لکه ټیټ په لور د خان او د سلطان یې. او عبدالرحمن بابا فرمایي وی ورک شه بد کردار و بد سړی که د رور که د عزیز وي که پردی. او ای رحمانه چې بد فهم بد کردار شي راته وایه سپی بهتر دی که سړی. او بیا آخره کې عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې مطلب و مدعا د سړي خدای شي ناست ولاړې همواړه عبادت وي. او چې په 2 قدمه ومري هم حاجي شي چا چې کړی د مکې په لوري نیت وي. او وی هغه څوک چې پیروي د اولیا کا دا یې واړه په معنی کې ولایت وي. او خاورې زر په سړي واړه برابر شي هغه دم چې له جهانه په رحلت وي. نو نور عالم که د دنیا غمونه کاندي د رحمان سره د غم د آخرت وي.